الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلی و چې غزوه د بني المستلقه یا غزوه د مريسع دغه د دوی واقعات رااله. ظاهري به مؤمنانو له تکلیف او ضرر معلومې دوه واقع نفس الامر کې دا ټول خیر دی. یو دا چې عمر بن الخطاب ویلي عبد الله ابن ابي بن سلول زواجم یا رسول الله د الله نبی ملکه شما د عبد الله ابن ابي بن سلول بچي عبد الله صاحب صحابي واغوي زه خپل پلار وجنم د الله نبی ویل چې مې وجنا او د عائشه رضی الله عنها د افق مسله رااله چې عائشه په خپل ډېر قیمتي زنانه د جنت والا زنانو مشره رسول الله له محترمه او خیر زنانه عالمه د قران او سنت د رسول الله سره په سفر کې روانه و. خپل کیسه په خپل بیانې چې په وجه کې پاتې کېدو او بعد دغه نه به ضرورت پوره کول به سلاړم چې خپل ځای لړاله منو هر مې بری غاړه کې واغې کې مشي ګوتی والی دی غاړه کې هغه نو بیرته لاړم خپل ځای له شراتلم د رسول الله ملګری سره د رسول الله نه لاړو. صفوان ابن معطل رس سره غیر دومره الفاظ ویل چې انا لله و انا الیه راجعون او نو سره زس ورشم ولاړو. عبد الله ابن ابي بن سلول چې کله د حالت ولیدونه خپل ملګرو کې دا خبره شریکه کړه چې عائشه او صفوان بد اخلاقی لپاره پاتې و. د ډېره سخت خبره د ډېره ګرانه قرآن کې الله فرمایي د عائشه ولګي د پرې زړه سلوي خرج وهم بنده و د الله نبی علي څنګه ته پوښتنه کوي ویل چې دا پاکه د خو کړه دي نه غواړي طلاق به کې بل به الله درکې خپم و عائشه به خبر اورایا. اسامه ابن بختانه وکړه وته سو یا غوې د الله نیک بیبي دا خزره ست بیبي د دشمنان بشه دا خبرې کوي هیڅ اعتبار ودشته نه. بریری نه تاسو کې وته دي باره کې سو وي دا ډېر پاکه زنانه د ساده ده دومره ساده ده چې وړو واقع کې دغه د سره پټکړې نه دي چې له بچي تی وخوري. دا بری خبرو چرته پوي کی زینب رضی الله عنها ته پوښتنه کوي دې باره کې تاسو وایي هغه زما د سترګو د وګونو حفاظت دی الله وکي دا ډېر پاکه خزره. درې صحابه کرام چې بای کې مستح ابن عفافه حسن ابن ثابت حمنه بنت جحش امتحان کې دیم واقع شو منافقانو د تحریک شروع کی. عائشه به خپل فرمایي چې زه د مستح د مر سره سره په ولاړم ربره وته دی بچی له خیره وکړه ما ورته چې د مو بدري دی به شه ربره وته خیره وکړه نو ما ورته دا اولی وته خبر نه عائشه مې نه وسته په باره کې تحریک پر بازار کې شروع دی چې دی زنا کړي دا وبده کې مستح هم شریک دی. ما ویل چې لکه په دې خبر باندې رسول الله پوي دی او ابو بکر مې پوي دی او دې سخته تبو مرز په ما نورم زیات شو. تقریبا دونی مې ورته عائشه به فرمایي چې ما وژړل د شینې مې اخر درد وکړي نږدې و چې مې پړک بیل شي زما یو ملګری واغه بس ما خو لړاتله سر نه به ما سره شړل تر ما خامه پوري به بتلله د الله نبی نه ته پوښتنه ما اجازه زم د پلار کړو ته اجازه را پلار کړل لاړم نو مور او پلار مې مشاړي مال د تسلی راکړه چې خیر دی لور استاد بنو بدا کار کړی ته ډیره اوچته زنانه یو کله کله دا کار کیږي. د الله نبی وراغه او زموږ د مور طلب کړم رسول الله ویل کې چرته دا کار شوی وایا د الله نه بخنه غواړم امید ده چې الله به معاف کړي. لار له متوجه شم چې جواب ورکړم زه به سوې ما به مور له توجه وکړه چې جواب ورکړم زه به سوې ما خو اخر په خپل الله زما طاقت برابر کې ما ویل یا رسول الله که زه وې ما چې ما دا کار کړی دی ما دا نه دی کړی او دینه قسم په الله چې زه بری ما کوی ما چې ما نه دی کړی تاسو زما باره کې د ذهن جوړ کړی دی جوړ شوی دی چې جنا کړی دی. زما صبر دي چې لکه څنګه چې د یعقوب علی السلام صبر دی. یعقوب د نوم زمانه دی یاد وته ابو یوسف می ویلي نور لار مخفل زیاده زما د نظرم نو چې زما بارکه الله وحی را لګي. عائشه ډېر عاجزه زنانه و خو رسول الله په الله په خوب کې خبره کوي الله وحی نازل کړه وی ویلې شي دا کم خلکو دی بدنامي لړا تک کړي دی دا ګوره تاسو ظاهري تاوان غني دي کې ټول خیر دی. سورې نور به کې نازل شي
قران کې الله دا خبره ثابت کړه چې عائشه پاکه ده او یقیني پاکه ده چې کوم انسان دې باره کې د بدګمانونو په لري د بد اخلاقی دا په اتفاق د علماو سره قرآنی کافر دي هغه که ارسو لکه شعر وافز دا عقیده لري چې موږ مهدی برازي دی او جدا مهدی دی او عائشه بر قبر نه روبا شو به بیسل دوری وې زګره بد اخلاق وا نعوذ بالله من ذلک ادري کسانو باندې رسول الله حتم جاری کې په منافقانو جاری نه کې پرې چې غي دنیا لړډک لړ شي بای صحابه قسمونه وکړه چې به خلکو مونږه خرچې نه کوو الله ویل چې کوي سورې نور الله نازل کې دلا خپکیږي ما د بد نظرې لحاظ کوي د خپل نظر لحاظ کوي زیاده زینت چاله ښکارا کوي ما به وادي انسانان په جامع کې ختم کوي ودونه ورته وکي د زنا اړې ختم کوي د چا کور له بغیر د اجازه نه ورزمه خاص کړ د سر منځنه مخ کې ما خصن نورسو د غرمه الله نور السماوات الله تعالی د زمکو اسمانونو نور دی معنا چې کله انسان د نظر کنټرول کوي د ځړ کې به الله رڼا واچي دماغ کې به رڼا عمل کې به رڼا د دې مسلې نه ورسته تر عمره القضاء پورې رسول الله یو څو سره یا ولېګلې جبهات یو وخت ولېګل د عبدالرحمن ابن عوف قیادت کې ورته ویل چې بني کلب لاړ شه اول دعوت ورکو بني کلب هغه انسانان دي چې د مهدی په دشمنی کې به ټول نکله کی ورسته اول دعوت ورکا که دعوت راوړو په بها او که دعوت شرط را نه وړو نو به د په خلاف باندې جهاد شروع کړي دری بني کلبو حدیث کې راځي رسول الله چې کله دا دعوت ورکو یو مخې لکه نو عبدالرحمن ابن عوف بین یدیه مخامخ او رسول الله په خو مبارک لاسونو باندې عبدالرحمن ابن عوف لپټګې موتړو او به ډیر کې څه ادب او تربیت ورکې چې زنانو سره وګوره کار نه لري د ماشومان سره به کار نه لري د سپینګیرو سره کوم انسان چې بجنګ کې داخله حق سره کار لري کله خلکو شرط ایمان راوړو رسول الله ورته ویلې وې د دې چې کوم مشر دی اسبغ داغه د لور جرګه بسان لوکي تماثیر نومې ده د رسول الله باندې کې لوی مقصد دا و چې عبدالرحمن ابن عوف د دې قوم زوم شي او قانون درې چې عربان به خپل زوم باندې ډېر خپکیږي داغه به هر قسمه کومکونه کوي تاسو پورې په دغه باندې کل کې د دعوت د اسلام ډېر مخوړان دي لړ شي عبدالرحمن ابن عوف شراغ سره د مجاهدینو درې ورځې پورې دعوت ورکړي خلکو لا چې خلکو امنو ایمان راوړي دې کې خیر دی به سبب ویل چې ایمان راوړي بل ورځ به ویل چې ایمان راوړي خو اخر دا چې د قوم او دغه مشر اسبغ په نامه باندې دې ټول ایمان راوړي ویل لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان شکل راوړ عبدالرحمن شه ورته ویل وستا د لور به مال راکی تمازر څنګه باغی کې ایمان نو متصل هغه دې لمه ارشو ویل شو ویلا زما د لور ستا لور ورته باندې کا کړه په دې سره کې دا خبره معلومه شوه چې دین د اسلام هغه ګوره په دې دوه شینو باندې مخوړان دي یو په دعوت او دویم په جهاد یو سره د اې د وغه دا و چې دغه دعوت دی یو جهاد دی نه دا خبره غلطه را یو سره مجاهد دی وغه چې دغه جهاد دی دعوت دی بګینی دا خبره هم غلطه را قران او سنت شکل انسان مطالعه کی دعوت او جهاد د یو بل سره لازم او ملزوم دي سورہ احقاف کې ویل چې دعوت ورکې کچرته نه مني نو سورہ محمد کې فرمایي چې توره بس راواله به خامخا مني نو د اسلام د ترقې لپاره د دوا اسباب هر مسلمان باید مخله ونی شي چې دعوت او تبلیغ د دین ورسته به جهاد او قتال په سبیل الله دمته دا خبر معلومه شو چې دین د اسلام واجب تخریب دین نه دی چې بس دغه کې ابدین ونړو او الته ونړو بلکې اسلام اول ډیر په فراخه سینه باندې تعالی دعوت پیش کړي د قران او سنت کې شرط دی اومنه لفظه کو نه مننه نو به گزار درکې بری پریدینا دریم ته دا خبره معلومه شو چې ګوره پټګې تړل د سنت عبدالرحمن ابن عوف رسول الله پټګې تړل خو په دې کې ورپاسې خلک به افراط او تفرید کوي په دې طریقه باندې بعض انسانان چې پټګې دي و تړو نه غدر پورې خان دي ورشخندونه وایي چې لکه دل ګورو دي پټګې له ګوره دا مناسب عمل نه دی ولې بعض د انسانان دي چې هغه سلیریش کې چې دا پټګې په سر باندې تړي کچر د شپې و دکی کې نه لري کوي حق له ادم بشي وایي چې یو مونږه پټګې سره وکړي دي کې وا درجه ثواب د په نسبت سره دل چې به پټګې دی وکړي دا اصلي خبرې دي کمزوري بلکې دومره به وایي
مصنف د ابن ابي شيبه، مصنف د عبدالرزاق، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په اقتضاء الصراط المستقیم کې د عمر بن الخطاب یو خبره نقل کړې ده. عمر سے په ویل چې تاسو د عربو جامه ځان له انتخاب کې معنا وي امامه والا تاسو مو وي پړګي. اهل علم دا فرمایي چې کومه کار او کومه جامه د رسول الله په وخت کې رسول الله هم کوله، صحابه هم کوله او غیر مسلمان کوله په هغه وخت کې، او به دین د اسلام دله ترغیب نه دی ورکړي، نو دا په مرتبه مباح کې غني، سنت او فرض او لازم کې به نه غني. اگر کا بدر الدین عینی فتح الباری کې دا خبره ذکر کړې ده، د عبد الله ابن عمر نه نقل کړې ده چې پړګي وال سنت مونږ وایو ضروری ذکر چې دا محمد رسول الله عمل لې، خدای افراط او تفرید نه بخالي. که سړی ونه والو نه غلو په بد نظر باندې ګورینا، او که چا اول غلو په بد نظر باندې ګورینا، اوله په کار ذکر چې د رسول الله سنتو داغه جمع ودا. او بل دا مسله معلومه شو چې ګور نکاح کول د مسلمانانو په دین کې دا ډېر په اسانۍ باندې کېږي. عبدالرحمن ابن عوف ته کوم ځای اسبغ د کوم ځای او تمازر ته طلب کړه غوړ کړه. موسی علیه السلام الله شعیب علیه السلام فل لور وړاندې کړه. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باندې باب دی چې باب ثابت دی په بیان د دې خبره کې نیک انسان خپل خور لور نیک انسان لبیت پیش کی. حدیث مشکات کې راځي رسول الله فرمایي علیه الصلاۃ والسلام چې کله تاسو خو له سړی جرګې لراغي د خور لور بارک او داغه دین او اخلاق تاسو معلوم شو چې دا غوړه دی بس کار او اخلاص کوي، و الا کې نه ګوره لوی فساد به جوړ شي. نو شریعت دا وشوا. بل سریه نبی کریم علیه الصلاه والسلام تشکیل کړه د علی ابن ابي طالب په قیادت باندې 200 مجاهدین ورکړه. وی فدقل اخیل ورشه خیبر سره نږدې و، او التا بنو سعد ابن بکر دا څه خلک دي چې د رسول الله د والو د لپاره دشمن له امکانات او اکمالات برابرول دوی له ادب ورک. د دې مشر شه وبر ابن علي نمیدو. اگر کدا بنو سعد ابن بکر دا محمد رسول الله رضی مور می وجه د خلکو نو وکل چې علي ابن ابي طالب سره د 200 مجاهدین ورغه اغیزاله. نو پدې کې دغه یو جاسوس چې هغه علي صاحب گرفتار کی ویني عربی کې ورته عین ویلش، عین منسترګه او جاسوس لا عین زکه و چې دم د کفار استرګری دغه چې تی وی چې دا نه کنه په کوم طرف باندې شي د ازموتا کور او د ازموتا زی دا دراتلو وخت او د رسم لسو وخت او د وتلو وخت د ټولو د دغه عین او جاسوس وړاندې کوي. د دې وجنه دین د اسلام دا فتوا ورکوي چې کله د جاسوس معلوم کې په یقیني دلایل باندې او دینه نو بس هغه د وشلو نه بل کار به نشته. سترګې چې وته سړی خپل ځای په ځای باندې به ودرېږي، دا چې ګرځي بر سترګې باندې ګرځي راګرځي. نو علي شه ورته ویلې وسم حال کوا چې آیات تاسو رښتې زمونږ د دشمنانو سره اکمالات او امکانات برابرول د محمد رسول الله د ملګرو د والو لپاره وی او مال مرکو مال په دې بنیاد باندې ورکه چې بنو سعد ابن بکر ورته ویلې چې لکه تاسو سره موږ امکاني ما د مال بدر کو امکانات به برابر کو، خو شرط بدای چې د یو کال د خیبر کجوري به ټول زمنګ گئی. په دې شرط باندې سره دالي کړو وکړو. نبی کریم علیه الصلاه والسلام علي صاحب دی ویل چې ما وژنه ما زب تاسو د بنو سعد ابن بکر هغه جرګیر لپاره چې کوم حال د جوړ کړی دی هغه به درته وکي معاملات به ورمانه وکي، نو ایسه وبنه چې ټول بو وژنه وړي راکړه. چې کله پاګې ځمې د عملیات او تعرض وروړو هغه ټول وتښتیدل ځوغن علاقه، لیکن 2000 غړي او 1500 کانه ته قیدان کړه او د ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم او بهترین مال په دې مالونو کې چې د هغه غنیمت دی وجنه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي کته سو وګړي چې دا بدلونه صحت منشي نو سفر کوي، او کو وګړي چې مالدار شي تاسو ګور jihad په سبیل الله کوي. د مالداري ښه علاج دی هغه دشمن په مقابل کې جنگیدل. په دې باندې سره نه مالدار کېږي چې لکه په دکان کې د سواب کهف نمونه جوړن کړي او تعویذونه دې جوړن کړي چې لکه زما غات نشته او پلان نشته او دا به تور مثال څلورونه او په دې کې د یو ورور شه د مشر څلور ځامن دي پنځه دوه درې په الله لور خپل بسره ټول خاندان مالدار شي. دا نه چې لکه د یوه په یوه کې ډاکټر دی او دا بل په دې کې رخ پروشي دا بل دم رخ پروشي او دا بل به کې مالی او دا بل دم کې ګرځي راګرځي او به دا موږ چې موږ مالدار شو دا مسله کېږي نه. توصوف رسول الله فرمایي چې jihad په سبیل الله الله نشي صحابه موږ په دې باندې مالدار شو چې کله دشمن په مقابل کې موږ اسلحه اوچته کړه. درې مسریه نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ابوبکر شه په قیادت کې ولېګله ویلګه ورشه وادي القرى الاخره ورشه د دې خلکو د شي اراده و چې پر رسول الله باندې عملیاتو کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ډیر خیر
لوی شخصیت هغه وده انسان نو چلیږي چې هغه باندې سوچ کوي دشمن په کوم طریقه باندې راځي او څنګه را لاندې کو څه پروګرام ولرو څنګه طریقه را شندولو دا وادي القرى کې چې کوم خلک وشیدل دوی چې اراده جوړ کړه چې موږ په محمد رسول الله باندې اغتیال شریف پټ عملیات وکړو او به وښنو د الله نبی چې کله دې اراده نه خبر شونو ابو بکر صاحب سره ولېګو ویل کا ورشه سلمہ ابن اکوا د رسول الله ملګری دم پرې جګړه کړي په دې کې وسنانه ام قرفه هغه ډیر ځوانانو لوي ویل کدا توري تیری کوي او به په زهر باندې دا غړي مولونی کوي او محمد رسول الله ور باندې وښني دومره زده خزوا دا دیش کسانه برابر کړه سلمہ ابن اکوا د رسول الله ډیرو خسته بهترین ملګری دی ان شاء الله د رسول الله د شریعت نور سبې دي صحابه او شریعت به یو بیانو دا د نشنا صحابي دی چې دومره چالاک او په دې منډه کې چې د اسنا او د وخنه مخ کې منډه واله او که په یو غره ور تشکیل کې په سکندونو ملټونو باندې د غره هغه طرف لبره وا وخت او بیرته به دی خوارغه خلکو به دا ګمان کو چې دا پیری دی حتی تر دې و مخره به ودرېدو او روسو ملګرو ورته غشه مرمۍ تیر کړه چې څنګه مرمۍ ډزور باندې وشو دا به مخ کې مرمۍ ور بشروان او نیول بینه تاسو سوچ کوئ دا سره کوم فوجي سړیو چې غشه تا به سړیو خوشي کې وتاره مرمۍ او دا غشه لاندې کین نو دا به منډه څنګه یې سلمہ ابن اکوا فرمای بدی جګړه کې زموما وې د سر وخت منځ وخت کې موږ باندې عملیات وکړه مجاهدین به د سر وخت کې عملیات وکړي وجه صدا یو وجه دا چې په دې وخت کې دشمن غفلت کی دوی مسلمانان تهجد لرو چې شی هغه دعاګانې غواړي چې اللهم انصر المجاهدین رب العالمین د دې خلکو کومک وکړه د دعاګانې الله رټه قبلې به وې چې کلم تعرض ورمانه شروع کی دشمن لماته ورکړه خورانه چې کله راولې کې د یو ګروپ می ولیدو چې د غره په طرف باندې روانو غره تختیدل ایواجه په واجب روان شو وې چې کله په لاړه منو اوازونه په وکړه خدای منډه والے وې ګونډه مورته ما تکړه غشیم به ورته رکړه د دین مخکې میدانونه د مورته بڑا زبانی وشته چې دا مې کله وښ دوی ویری د روبر باندې راغی چې لکه دا خو بسته ګروپ منګ بشر راغی وې زه مخله راته شو مې سره پیدل ټوله یو ټول ګروپ مې راته کې مې مخله شه ابو بکر را یو سړی د خو ایمان پکې دی کله کله په کده شو چې یو مجاهد دی خو بسته یو دلګیو ټولې نیولې او سره نشه د مصالحه کدا کوم مجاهد ورته وکینه کینی او کوي شو ودرېږي دا د ایمان او د عدم ایمان خبره ده وی چې کله مې راتاو کړ د ابوبکر شیخ خال ابوبکر مې ویل شي یا ابوبکر د انسانانو ټول مارا وسو د رسول الله یو ملګری هغه د بسته جبهه مقابله کوله محمد ابن مسلمه د کعب بن اشرف قاتل عمر ابن الخطاب ویل محمد ابن مسلمه کې الله دومره طاقت خو دلې زر کفار ورته په میدان کې خوشی کا دا بل الله په کامیاب زر کافر یو خو محمد ابن مسلمه بل خو و ابو بکر وم خاندر عمر دا ټول درا وسمه ټول میرا وسملګرو به حقیقت ته و د دې ام قرفه سره ولوروا من احسن العرب چې په دې ټول عربو کې کیسه زنانه ودا و مال ویلې چې دا ستاره پر ما په غنیمت کې درکړه په امتیاز نفل دی ویلې اې دې دا معنا چې دې شری غنیمت نه مجاهد له اختیار شته امیر د جبهه له چې یو مجاهد لدی چې شاور کې شاګه ډیره خصوصي کاروایی کړي یو امتیازي و چې کله مدینه منورې لرالو رسول الله تعالی دینه خبر کې چې د ام قرفه د لور هغه کیسه زنانه سلمہ ابن اکوع ابو بکر ورکړونه طلب وکي چې یا سلمہ ابن الاکوع دا مونږ لراکا و ما ورته ویل چې په دواړو سترګو رسول الله تعالی ما په جامم پورته کړي دا معنا ما سره بالکل هم بسترونه ته کړي دا تاسو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا ځان د پاره نو وخته خواهش پرستیو ماده پرستی پکې نه و رسول الله دومره وکړي انسانو د امت درد ور سره په دې مکه کې د مسلمانانو اسیران نارینه زنانه ماشومان د کفارو سره په زندانونو کې وو او د زندان ژوند ډېر سخت ژوند دی ډېر د عزت نه یو ډک سړی لیکن دی بے عزت انسان په لاس کې پروت دی کوړته ودرېږي کې وکینه کینا والم ور کوي او بم به باندې خوراک به باندې کنزل مرته کوي دا ډېر سخت پریشانې ژوند دی نو دی وخت کې رسول الله دله خطر ولګو د مکه مشرکان لورته ویلې چې د ام قرفه دا لور منګه ځان سره نیولې دا به تاسو له درکو تاسو موږ دا ټول اسیران موږ سي په تبادله کې راکړي هغه خوښ پرس خلک واغې بالکل سي تاسو موږ دا کیسه زنانه راکوي تاسو پیګه وسیران هم پیږي رسول الله هغه ټول اسیران ته راخوش کړه او دا ورته ورکړه در پیغمبر علیه الصلاه والسلام او کېرتوبو څلورم مسریت عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه دا رسول الله ډېر مزیدار شاعر مو دلې ویلې
د خیبر په طرف ور تشکیل کې چې تقریبا د مدینه او د دیپ مابین کې یوصل 15 کیلومتر مسافه و وی ورشه د ابو رافع په ځای باندې یو نماینده د يهودو ټاکلې دي اوسیل ابن راسم او ابو رافع چې عبد الله ابن عتیق وشلو طریقه وجه مخکې سیرت کې بیان شوی و وی رسول الله صلی الله علیه وسلم تشکیل کړم او دا په کالونی کې اوسېدو چې دغه دروازه او غیلم څوکیداران پراته و وی په دې سر می صدر راوښو وی مالوی چې عبد الله کا داخلي کې داخل شه وی زور داخل شوم په یو پړ ځای کې کېناسم چې کوم ځای کې چابي کې دي اقجه می معلوم کی دوی د دې نو وخت پورې مجلس وکي به پاس ور وخت باندې زنا یو کوټه می خلاص کړه به می بل کوټه خلاص کړه دروازه می بند کړه دریمه ما ویل ابا رافع چې دا اوس کوم ځای کې پروت دی وی چې आवाज وکړي چې دا تور می پر اخلاص کړه وی ایست په دې وخت کې تور به ځای لاړه وی چې کله به ځای لاړه بیرته وته आवाज په بدل کې ما ورته وی چې ابو رافع څه چل دی مور دی بورا شه دشمن راغله مال گزار راکوي په ورومه دانګل دا تور مرته په نس کې خو دا وی ملاد تیر مرته پور را ویری وستا دا आवाज می دي ملاد تیر ورته واورېدو به می دروازه خلاص کړو وتم دا بل دروازه می خلاص کړه دا بل په دې پوړی سینه باندې راکته کېدم خو چون کې سپګمې را خطلې ونه ما چې زما کړه شراب پری وتم لاندې وې ایسته په دې وخت کې خپل ماته شو پټګر سره وزن مې وتاړل په دې پټګي کې ډېر کمالات خدارو پټګي د شنو لګا اسمنګا دا عربو پټګي دا و چې هغه بده شي تاړل وجه دا و چې هغه په اصول باندې کې نسله او چې کله سړی په اس باندې کې نو خامخ د خپل پټګي په دې کیفیت باندې تړي چې تر څو پوری داغه د پټګي به راوران نشي داسمو غوندې نه و بعض خلک به دې حدیث د عبدالرحمن صاحب اغن رئیس دل کې چې ګوره په مدرسه کې دستربندي وغیرہ دا جایز ده وی وجه دا و چې عبدالرحمن ابن عوف لې کړی دا نو جواب دار چې د دینه د استدلال بالکل غلط دی عبدالرحمن ابن عوف لې کړی خو هغه په دې طریقه چې مجاهد وو لیکن کچیرته په مدرسه کې طالب العلم لا دستربندي وشي د خوشحالي لپاره دا ورته کول دي خو سنت ورته نه وای نو به بعد دغه چې ملګرو دا خبر وکړه و ما وی تور چې دا اوس وجل شوی دی کنه आवाज موارد چې لکه دا وجل شوی دی ملګرو ولرم رسول الله ورنه وزمر په دم کړ چې جوړه شو رب العالمین برابر کړه و مال ویل چې اوسل ابن راسم یو يهودي دی او هغه د په دې ځای باندې مقرر کړی شوی دی ورشه دعوت ورکا چې ایمان او اسلام راوړه ته پویګو د خپل منصب دی پویګي زمونږ د اسلام دي در چا منصبونه محتاج نه دی ته اسلام ایمان راوړه نور ولایت پویګي او رئیس جمهوریت دی پویګي وزارت دی پویګو خپل ژوند کوا خو اسلام راوړي صحیح اسلام چې کوم قران او سنت ویلې دي او کچیرته دین نه تیار دي چې اسلام راوړي نو به د په مقابل کې جهاد شروع کړي دیش مجاهدین عبدالرحمن عبد الله بن رواحه ځان سره اخیستی و وی منګه اوشل ابن اعظم لوي ویل چې رکعت د ابو رافع په ځای باندې خدانه مهندای رسول الله مونږ ته بشرا لګولي اسلام راوړ په خپل ولایت باندې برقرار پاتې شي ویډی راکړه اسلام راوړو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله به ورته ویل راځي چې زو مدینه لا د رسول الله صلی الله علیه ملاقات وش ویډی راکړه روان شو دیرش کسان د دوی فوجین وو دیرش کسان منګه دی یو ملګری سره مونږ یو فوجي مجاهد په دې سورلې کې نس قرقره الاخره چې کله راو نو شیطان وسوسه ور واچولې د اوسل ابن اعظم لا چې لکه ته يهودي او اسلام راوړ او دا قانون درچې د دوه کافر بالکل اسلام راوړي نه یو شی یو يهودا د دې څه عنادین ودا وسوسه ور واچولې شوې نو عبد الله ابن اونیس چې د عثمان الحجری د قطر بشه دلاړو دا فرمایي و اراده دا وکړه چې ما باندې عملیاتو کې ما ورته و چې څه کوي عدو الله دشمنه وسړې پوه شو زر روسش وی بیر باندې اراده د حمله وکړه خو اخر دا و چې د اصل مزان وګرځو تور سره وای چې په دې ورون باندې به ولر د خپل ته عقل ته وګرځول سړی مې راځم نو مردار مې کې او د نور مرګور له مې چې ار سړی خپل کس گیر کوي وی هر ملګری په خپل ملګری باندې ورمه تاو کې نور پښکو چې بشرا واخستي وی وال د دوی د اسنه وغیرہ د امراوسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی رسول الله مخ د ایمان دعوت ورکې ایمان راوړو او شرم ناراضم به مو د مدینه دعوت ورکې روان شو قرقره علاقه کې په موږ باندې اراده عملیاتو کوله خو موږ مجاهدین په الله سره ورکړو ټول مو وجل وی رسول الله شکر وې چې الحمدلله دې فتنین الله بچ کړی خیر چې الله شوندې راوستي پنځمه په کې دا وشوا سریه قرص ابن جابر الفهري دعوق العلماء قبيله وتغني شپک سان رسول الله صلی الله علیه مدینه منوره اله د مدینه په هوا کې لږ زره دروندواله شته کله چې د بار نه شړ ورته راشي خاص کر حجاج وغیرہ دوی معلومات کیږي خېټه خرابېږي د شړی وې دې خلکو د خېټه خراب شو د څه خراب شو چې بالکل هم څه بيدلې
رسول الله ملګری راغله ویل یا رسول الله اقش پک کسانو چې ایمان راوړي د عقل او نه قبلې دغه د اخیټه خراب رسول چل کول پکار دي وی پلاني دي چې زما صدقې سوخان دي او زما سره سو خادمان غلامان دي الته بوزي دوی کله وی دا غلام یو دی او کله وی درې تطبیق دار شي امیر یو دی نور دا کسان بدريونه مجموعه کله دي او کله یو دی د دې وکانو سوده او میتیج ور باندې وسکي دا حدیث دی رب العالمین مدونه شفا ورکړي به دا خبره چې شوده خدا خو پاک دي ځکه تقوی پکې ده نو میتیج شکل څنګه لري څنګه نه دی په حنابو کې درې قول دي امام محمد رحمت الله علیه فرمایي هغه څاروي چې معقول الله میغه کې خړل کېږي دغه میتیج پاکي دي دوخ چې پاکیم دي شکل کېږي ما اما ابو یوسف سے فرمایي تداوی د پاره وداس کلی کېږي او جمهور قائل دي زموږ څه په علاقه کې نشه ځکه دماغ مانی نه بار ملک ولا خلک ساتي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي وې دا پم په وس کې او د قشن دا میتیج مربانه وس کې رب العالمین بدا جوړ کی وکله چې دی وراله خادمان له خلکو چې دا رسول الله ملمانه دی او دا په یو دا بوله ور باندې وس کوي وی خدمت یو کو چې کله ور باندې وس کړي دوی سره بدن جوړ شو خو ډیر نه مکرامي وکړه چې کله جوړ شو د شپه کسان دوی تیری راواقسي د رسول الله د خادمان ټول وشل او دا وکړ ځان سره روان کړ یو ظلم داو کې چې ګوره د رسول الله خادمان وشل بل ظلم داو کې چې هغه خادمانو د دې خلکو سره خدمت وکړي چې د رسول الله ملمانه دي دریم د رسول الله صحابه وشل او څلورم مولوی ابراهیم سره بوتله او د رسول الله ملګر لکنزل او د قشندوی وجل د شلې د قبر عذاب به برابرۍ چې غلی وا دروغ وا د قران نه غفلت او کفر او شرک او زنا وا قول بغیر د وینانا بغیر د داخله د وقت نه روجمه تول قبرستان باندې میتیاز کول د رسول الله ملګر لکنزل کول زکات نه ور کول منځ رسته کول دا د اسباب چې بری باندې شل د قبر عذاب ورکې دي رسول الله ملګری ویلي وی خبر نه وي نه وستا خادمان مو وجلو د شکار وکي کورس ابن جابر الفهری له ویلي د شل مجاهدین ځان سره وره په سزا بدعای موکړه ویرا باول ورته لار ورککا او رب د لار په دې څنګه کرکا سرمن د رسول الله مجاهدین چې کله ورغله د شپه وړه کسانی ولي ول ریوست حدیث انس بن مالک رضی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ملګرو شوې تړای چې کله وتړل میخونه راوړې په دې سترګو باندې وروټوم بای ځکه هم د شکار دی هغه سره کړو وې دا غټه غټه مختبلی په مجاهدین راوړل په دې سترګو باندې ورته کې کوبري شټکوي باندې ورټکواله وې دا چې بر شي بار راوتی انس ابن مالک فرمایي ویل چې اوبر کوي اوبه رسول الله فرمایي قطن ورته اوبه ورنه کوي دی به غیرت کم خراب کار کړی دی وکانم بوتلل او د قشن زما ملګری مو وشله صحابه مو وشله او په سترګو کوته میخونه ټکوال او په جبه باندې دا مسله به کې وشوه شپږمه مسله په دې کې داراله بعض خلک دا وایي چې د رجی واقعا عمرو ابن امیہ الزمری د خبیب صاحب د نجات لپاره دغه دانچې دراوړلو لپاره او دغه دشمن د وژلو لپاره وې دي واقعي نو ورسره شوی خدای خو علی کی چې دې ځکه من هغه واقعات ذکر کوم چې د غزوه بنی المستلق او د بنی قریظه نو ورسره دا مسلې مخ کې وي ناشنا کار دا او چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام خوب ولیدو خوب دې چې ولیدو ویلاړه حجله ملګرو لوي مطاف کې می طواف مو کې صفا مروه کې می سعی مو کړه او به د بیت الله چابین چې عمل لاس کرا کړی وېدار سره والا چې کله راوچو چې مجاهدین را جمع کړه دا خوب ورته ویلې ودا څه مسله ده لهم البشر هدایت په تشریح کې چې دا خوبم ګوري د الله نعمت دی کله په خپل خوبونه ګوري کله بس تبارک نور مؤمنان خوبونه ګوري او الله نبی فرمایي چې لا تسل الا حبيبا ولا بيبا هغه چانه پښتنه کوي چې هغه ستاسو شو ډیر پوي دا د مرغې په کوګه دا تعبیر دي چې دا کم تعبیر دی چې بس دار کړه ورځي خو ګډ وډ خوبونه د شرط وې د شاله بیانوم ما او په دې اړه باندې وړو د شرط طرف لدرې کړته لاړې تو کا اوس بالله وایا او خوب کې دام لازم انده چې څنګه دمدانر ولې سبب د عملیش د یوسف علیه السلام خوب تقریبا اتیا کله ورسره عمل کراغه تعبیر چې خوب ول د ملګری ویلې زوم ری لزو مجاهدین ویلې صحابه پیغمبر علیه السلام بزونو خوب لیدلې دغه کوم منافقان شو هغه مونږ نه زو هغه وجه دا پیش کړو دا د مکه مشرکان د شیدل کزمرین او دا رسول الله ډېر ساده سره چې د خپل کسان اوس په هغه باندې ګډوډي وجني او دا اراده لري چې موږ بدل تکینو دا ور مخامخ شي دا اوس گزار خوري لکه اوس داخله کوي چې لکه يهود نصارا دا ګور ار کیسه مسله هو سره راغلي دي او ډیر امکانات سره راغلي دي نو ځان خلاصول دا ډېر ګران کار دی دا ډېر قمقلو سادهګانو چې دوی سره مقابله وډغه لراوتی دي دا خبري بیانې د منافقانو خبره دي چې وایي کړی
دوی چې پاتې شو رسول الله سره ملګری روان شو تقریبا 1400 بعض روایت کې راځي 1400 بعض کې 1500 کله کسر ذکر شي په عادت کې کله وګرځيږي علم الحساب ریږي کې د انسان مسله ده د کسر دا شکل روان شو پیغمبر اسلام ځان سره هدايا واخسته او خان وغيرها سوال به دا چې په عمره کې خدا شي نه لري ګنه د څنګه ځان سره روان کړه ابن قیم زاد المعاد وغيرها کې ور باندې لیکل کړي دي اې دې دوه وجې دي یو وجه دا چې چرته موږ د عمره په امن کې وکړو الته به دا د الله په نامه صدقه کو او که چرته مو ونه کړله مخالفت پیدا شو قانون درجه سړی کړه د احرام نه وځنو خامخې شی بالالای به به دا ذبح کو او اشعار مو کې وکي زخمی کې به قوب باندې او دا سنت طریقه را چا چې سنت نه ویل دا اصل لګیږي یا په دې غاړه کې به تور مثال ورته شي چپړې وغیرہ لرګي واچولې شي په دین اتبانه چې خلکو له معلوم شي چې دا حرام مال شو کې په عذاب نه شي نور به په دین اتبانه چې دا تبرک د پاره ورات شو لکه باج انسان په دې غاړه کې دا پړی مړی شوی یا بندونه وغیرہ شوی دا ناروا دي په لاسونو کې رسول الله فرمایي وکدار چا په غاړه کې عمره شو یا لاس کې دا مر شو ګور د اسلام نه په بل دین باندې ابن کثیر د عبد الله ابن مسعود د اکرامه څخه عمل نقل کړی دی د سوره یوسف د آیات په تشریح چې هغه سره بیتګانی وي دا به د خلکو نشکول او پیغمبر علیه الصلاه والسلام د سفر اصحاب واسطه توره مورا دا روان شو خو رسول الله ډیر وکړ سړیو یو ملګری ولګو د دینه مخکې چې حالات معلوم کړي د منی خصاعونه د عثمان الاخره شکل ورشه عثمان نو پاغیزه کې وېد دی راوښول چې هغه جاسوس ملګری ورته راغی امنیت والا جاسوس ورته مجاهد نه ویلم پکار نه دی امام بخاری دی رضی الله عنه مګدی ځکه مسلمانانو له حالات وړي راوړي کافر انسان لو دغه خادم له جاسوس ویلش وی یا رسول الله اخل خو ته عمره نه پری دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهدون را اراده لري د عمره نه پری دی وینا هغه د شکار وکي څکسان راولې د زیتوال عقیله خالد ابن ولید په دې وخت کې ایمان نه راوړی دا سره 200 فوجانو تشکیل کړه قرا غمی مراقیله وېدل ته کمین ونه سره رسول الله را روان دي سره د مجاهدونو عمله په وکړه ټول وژنه خالد ابن ولید ته کمین ته ونیو په کداو چې مسکین وخت راغی جناب نبی کریم علیه السلام په منځ باندې ودرېدو چې مونږ جو کې خالد ابن ولید ارمان وکړي چې او هو دا څومره ساو ما وکړه چې کله دا سړی په دې منځ باندې ولاړ و په دې وخت کې ما په عمله کړې وې اسمه دا ټول وژل سره د امیر نه ملګرو ورته ویلې خالد وې خپکیګه ما اې دې ماسپکین د منځ نه ورسره په دې باندې بل منځ روان دي چې هغه دوی د خپل پیغلو نم ډیر مهم دي د ماجګر منځ لکه څنګه د خپل پیغلو باره کې اهتمام کوي او پاغي باندې خپکیږي دغه شان د ماجګر په منځ باندې دوی خپکیږي دلیل لې پدې چې کوم سړی په منځ باندې خپکیږي دا رسول الله په نقش روان دي او چې کوم سړی خپکیږي نه دا ګور د ابو جهل په نقش روان دي یقیمون الصلاه رسول الله فرمایي چې د وکړو په عمر تاسو ماشومان شو د منځ ادب ورکړي وای او ادب ورکړي امر چې د لاس کلو په عمر باندې شو به نه کول نو وای دغه نه را په دې خو چې به نه کې به ګورو وښنه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ فرمایي زندان کې واچوي امام شافعی او مالک سے فرمایي وېد شي کوي چې د جنا غو حد په جاری کوي سعید ابن مسیب احمد ابن حنبل او اکثر صحابه فرمایي چې وجل په کار دي اقامت الصلاه دی ویل شي وختي به همیشه به د رسول الله تابعداري به چې په کوم ځای مونږ کې ځای تعالی معلومه خشوع به کی حرام ځای بنئ خشوع دا منه به ځای خوځيږي را خوځيږي په کینا کی طرف او چپ طرف سړی به کې پیښ نه زکاتر کې راځي شکل سړی په منځ ودرېږي نو الله ملائکه له وجه زما د بنده ما بین کې پردي اوچته کوي خو چې کله دا په ګډ وډ سوچونه باندې سر شي پردرو وګورځوي دا اسی په بل طرف روان دي بل اثر کې دا راځي چې کله سړی په منځ ودرېږي ملا او به دا په ګډ وډ شینو باندې سر شي رب العالمین ورته وي چې ابن ادم انا خير زغور انت قچانه چې تاګه کې د خپل ذهن باندې بل اثر کې دا راځي وې د ادم بچیا زړه دې حاضر کړي نه دي بدن دې حاضر کړي دي شبره حاضر کړي دا باطل ماته سبون چې دا څومره مونږ ته کې دا ټول برباد دي عبد الله معاذ بن جبل فرمایي وې کم سړی چې مونږ کوي د کی طرف او چپ طرف سړی او پیژندل وې فلا صلات له دې انسان بالکل منځ نش دا رسول الله ملګری دی سعید بن جبیر فرمایي سلوي کلمې مونږ کړي کی طرف او چپ طرف سړی می پیژندل اندې عبد الله بن جبیر په منځ باندې ولاړ توپ د زور باندې وشو وې دا ورسره جامع ته ویوړل او خپل مجي جاری وساتو د اکرامه ته مده پکړ شو په منځ کې وې د خپل مجي جاری وساتو سفیان ثوری فرمایي چې کوم سړی مونږ کې خشوع پکې نه دا مونږ قبليږي نه حسن بصری فرمایي سړی په دې منځ باندې جهنم لور شي خشوع په دې راځي د منځ د الفاظو کوشش کوا د معنا د الفاظو ذو فرمانی هغه شی چې تابع د موږ ګډوډي لګاو د څنګهواله هغه لري کا د الله سره مینه پیدا کا هغه ایتونه ګوره چې خشوع خضوع ورکی خپل مونږ اخره مونږ وګڼه قران د شړغونی आवाज باندې وایا ستره مخله کیدا او دا هغه د سلف صالحینو تاریخ وګوره
د خپل ګوتره ګوره په حالت د سجده کې زیاده سجده لا اذان کې دا سوچ وکړه چې دا آخرت اعلان ورس کیږي ځان پاکوالی کې دا وکړه چې الله پاغي دنیا کې مې دا بدن خیرن نه او دا ودریدو کې دا نیت وکړه چې ورځ بد الله مخله ودرېګم او بعد یقینا الحمدلله په دې شی و چې استاد الله ما دې کې شریک را بسم الله باندې تبارک حاصل کړه قرآن کې تدبر وکړه رکوع سجده کې خو الله له سخت منقادي تشهود کې به الله له صفاتونه بیان کړه رسول الله خیال کړه ولا پاغه درود وایا دعاګانې وغواړه واسکار نو وی ویل دي چې مونږ دوی کوي چې دا مونږ دوی د پیغمبر بهتر دی رب العالمین ایسه په دې وخت کې صلات خوف نازل کی دغه یا اته طریقې دي یا اتلس پاړس طریقې دی یا چلی ریشه ظاهر دا معنا اته یو ډله د دشمن مخه ودرېږي بل دلته امام مسجد یو رکعاتو کې به د دوی لړ شغې دلته ودرېږي د څو وخت کې جنگ سخت شو به یو رکعت منځ مجاهد لکافي دي رکوع سجده په کې ونی کې د مجاهد لکافي له ابن اونس کړهو زمونږ الله مجاهد دومره اهتمام سره ساتي وکړه چې دا موږ دوه کې لیکن د خالد ابن ولید ارمان پوره نشو تنعیم علاقه کې چې دیو د حرم په مابین کې 2 میله مسافه رسول الله په دې بل لار باندې راغی نو خالد ابن ولید مکه مشران لوي ویل که سړی په دې بل طرف باندې درغه به لوړو جوړو کمین ورته الته ونه چې درنش خو چې کله د حدیبیه علاقه له ورغه د رسول الله وک نور مخکنات لا د حدیبیه او د حرم مابین کې تقریبا 8 میله مسافه دا د حرم حدود دي ابراهيم عليه السلام ټاکلی او بیا رسول الله دغه نه ویواله کړو به ابو عمر صاحب کړو تقریبا ټول سړی راجمه کې نو شپږ درش مله جوړیږي شاوخوا وی رسول الله دا وک چوشوا چې کله چوشوا نتلا خلکو ویلې دي صحابه وی قصوا وکړي نه د خپل عادت نه خلاف کارو کې دا خو مخ نه ودرې درشي پیغمبر علیه السلام فرمایي وی دا هغه ذات بند کړ چې د ابرهه پیل من کړو خو هغه په نه د تعظیم باندې دا په دینت باندې شپه کې خیر دی دلته ودرې دا د الله نبی راکته شملګرو ویلې وې کدي خلکو سره مونږ کوم مذاکرات کوو په دې کې د الله د دین د شاعرو د احترام مسله پکې وي زه سره بالکل منم رسول الله د اسلام د شاعرو ډېر اهتمام کو حتی تر دې پورې چې کله ومنا کې وو د شپې براتلو یا د ورځې براتلو د بیت الله د کوټې له بیکاتو رستورونه به وخیرواله دومره ورته محترمو کم سره چې بجره کې رب العالمین من لري نو د اسلام شاعر چې جمعات ته قران دی صحابه دی رسول الله دی کعبه ده مدینه ده دا ورته په دې کې وقار لري یو عقیده ورته لري او د شاعر احترام چې کله سړی کوي په دې سړی باندې به د الله رحمت هم راځي د الله رحمت پوښ په تکارونه باندې راځي یو پکې اکرام د شاعر الله دی او به په دې کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره معجزات هم صادر شو هغه په دې کې په باندې چې کوي کې وب بندش به کم شي رسول الله لملګری راو وی یا رسول الله وب کم دي وېزما داغه چې به ورو غرزوي د رسول الله لاړی داغه د غوتونه داغه د غشنه به روانه دي دومره وب پاږي کې روته چې ملګرو مشکل او د سنې وکړه سنې امر کوي به می اضافه وي اور پیغمبر معجزي دائم خصائص کبرا کې امام سیوطي راجمه کړی دي الفرقان کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله راجمه کړی دي او سنن کبرا کې امام بهقي ډیر انتهاجات معجزې پیغمبر دي او دې په جندل د شریف ایمان کې ترخی راولي وکړه چې د سنن وکړو او غیره اې دین ورسته به د مکی مشرکانو سره رسول الله سره قراردادونه د ابو جندل لاطق او د ابو بشیر هغه به د خپل په غاړه کې ډیر کېدل او مکه کې چې خلک ایمان راوړي هغه خپل ورځي به کفارو په اکمالتي کاروان باندې عملیات دا به ان شاء الله به بل چرته په روز باندې وایو رب العالمین د محمد رسول الله تعالی دریم او تاسو له نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین